الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق فإن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزتمندو، هغه موضوع چې زه غواړم په هغې باندې خبرې وکړم هغه د ادب مسله ده. د ادب تعریف، د ادب اقسام، له الله تعالی سره ادب کول، له نبی علیه الصلاة والسلام سره ادب کول، له مشرانو سره، له امزولو سره، بس د دین په هره شعبه کې ادب کول. په دې ارتباط غواړم تاسو ته خبرې وکړم. عزتمندو، ادب د دې تعریف کوي حسن التناول فی کل شیء، په هر شي کې ښه طریقه انتخابول، په هر کار کې ښه طرز العمل انتخابول. او ادب دا تر یو شي پورې تعلق نه لري. ادب داسې نه ده چې جومات به ادب لري او دکان به نه لري. دکانداری هم ادب لري. داسې نه ده چې دکانداری به ادب لري، ټیکسي چلول به ادب نه لري. داسې نه ده چې قضا به ادب لري، ادب القضا افتا به ادب نه لري. داسې نه ده که څوک مدرسه کې استاد و، د مدرسې د ادب به ساتي، خو که څوک په سکول کې استاد و هلته به د کلاسونو د ادارې ادب نه ساتي. هر شعبه خپل ادب لري، خپله طریقه لري. دا به انشاءالله په تفصیل سره بیانوو. په هر ځای کې باید سړی هغه کار په ښه طریقه سره وکړي. حسن التناول فی کل شیء، په هر شي کې په ښه طریقه سره کار روایی کول دې ته ادب وایي. مثال وسته یو ټکسیوان سره سور شي، هغه په لاره له تا سره مجلس وکړي، خبرې وکړي، چېرته مخې ته بل ګاډی راسي، بریک ورته ونیسي، بوډا راسي، کمزوری راسي، هغې ته بریک ولګوي، بې جایه کراسونه نه کوي، بې جایه بریکونه نه نیسي. که څوک غلط ډرایوینګ وکړي هغه ته کنځلې نه کوي، فحش نه وایي، تا خپل جې ته ښه په سکون اطمینان سره ورسوي. په اخر کې له تا سره 10-20 روپۍ کرا کموي، دی وایي بس باک نه لري، دعاګانې کوه، هغه 10-20 روپۍ هم در پرېږدي. ته دلته وایي یاره نن له یو ډریور سره راغلی وم، ډېر سړیتوب پکې و، ډېر انسانیت پکې و، دومره په اصولو چلیدو چې حد نه کېږي، تیم صفت کوي. ډریوري خپل کار و، خو دغه اضافه چې د ښه حسن وکړو په لارې له خلکو سره، له تا سره، دا د ده هغه ادب سو. خپل مسلک یې په ښه طریقه سره وکړو. او که ده دا ټول الټه الټه کارونه کړي، په اخره کې یو 10-20 روپۍ کرا کموي، په دې کې هم بدتمیزي کړي، ته هم بد وایه یاره نن له یو ډېر بېتمیزه ډریور سره راغلی وم، بیخي په سړیتوب نه پوهېږو. دارنګه عزتمندو، په هر کار کې، که دا مدرسه وي، که دا سکول وي، که دا دفتر وي، که دا کور وي، که دا جومات وي، که قضا وي، که دارالافتا وي، که محکمه وي، دا خپل آداب لري، خپل اصول لري. په هغو اخلاقو په آدابو چې وچلېدې، ته به هم ښه ښکارې او خلک به هم درنه خوشحاله وي. او که په هغو اصولو آدابو ونه چلېدې، ته به هم خفه یې، خلک به هم درنه تنګ دي. نو دا ادب وای الادب دین کله، دا ادب وای ټول دین ده، ځکه د دین هره شعبې ته چې ته ورسې هغه خپل آداب لري. لکه موږ تاسو به انشاءالله په تفصیل سره وایو. ادب اول بیا په 3 قسمه کوي. له الله تعالی سره ادب،
د الله تعالی دین سره ادب او د الله تعالی له بندگانو مخلوقاتو له دې سره ادب کول دا د عام اقسام سو. الله سره ادب کول، د الله دین سره ادب کول او له عامو بندگانو سره مخلوقاتو سره له دې سره ادب کول. الله سره ادب دا بیا درې قسمه د عزتمندو. اول له الله سره ادب کول په زړه کې په الله تعالی باندې یقین باور ساتل، د یو الله تعالی عقیده ساتل. دویم په عباداتو کې الله تعالی سره اخلاص او صفائی کول، په ښه طریقه اودس کول، لمونځ کول، روزه نیول، زکات ورکول. کوم عبادات چې په تا فرض و واجب و سنت وي هغه ښه په سکون و اطمینان سره کول، دا به ادب فی الافعال سي. دریم په اراده کې الله تعالی سره اخلاص کول، په ارادو کې اراده به الله سره پاکي ساتي، اخلاص به پکې ساتي. په ارادو کې به د سوچوالی وي، صفائی به وي. له الله سره اعتقادي ادب، عملی ادب او ارادي ادب. عقیده به د پاکه ستره، اعمال به د سوچوي، اراده کې به د اخلاص و صفائی وي. عزتمندو الله تعالی سره به اوس د ادب یو څو مثالونه پیش. قدرمنو په قرآن کریم کې الله تعالی د عیسی علیه السلام واقعه نقل کوي. وایي د قیامت په ورځ به الله تعالی عیسی علیه السلام ته ووایي عیسی ابن مریم له دې نه خو نصاراو نعوذ بالله من ذلک خدای جوړ کړی. نصارا اهل کتاب هغوی وایي عیسی دا د الله زوی ده، وایي خپله الله ده او د ده مور چې ده دا هم الله ده. دا نن سبا نصارا اهل کتاب دا کرسچن چې ورته وایي. نو الله تعالی د دغې خبرې ذکر کوي. وایي د قیامت په ورځ به الله عیسی ته ووایي وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. او هغه وخت یاد که چې پروردګار به عیسی ابن مریم ته ووایي اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، آیا تا خلقو ته ویلي وو اتخذوني و امي الهین، سلمان او د ما له مور نه دوه خدایان جوړ کړي من دون الله له الله نه سوا. ای عیسی ابن مریم دا خبر تا خلقو ته کړي وه سلمان او زما له مور نه دوه خدایان جوړ کړي له خلقو له الله نه سوا. اوس د دې سوال جواب ډېر لنډ ده. د دې سوال جواب دا ده چې یا الله ما نه دي ورته ویلي، ما قلت لهم، ما نه دي ورته ویلي. دا یې لنډ جواب ده. خو عیسی علیه السلام دا جواب نه ورکوي. دا لنډ جواب دا له ادب نه لري خبرې وي. لنډ جواب دا د نارضایتي معنا لري. لنډ جواب دا د غصې معنا لري. تاسې خپل کورونو کې لیدلي کان بچي ته چې وایي چې ورسه ټماټر راوړه، هغه چې کله غوسه وایي را بېوړم، داسې لنډه خبرو کې یا درته بس ټیک ده داسې درته وایي. سړی پوه شي چې دا بچي طبیعت برابر نه دی، دې زړه نه کېږي. او که ته ورته وایې چې بچی یې پاڅېږه ټماټر راوړه، هغه وایي ښه بابا څنګه چل وکړم، دستي لاړ شم که لیکټیم ورکم او څومره راوړم او له کوم دوکان یې راوړم، خبره په تفصیل سره درنه وغواړي، ته پوه شې چې بچی خوشحاله ده. لنډ جواب دا د خفګان معنا لري. عیسی علیه السلام داسې نه ورته وایي چې دا مې نه دي ویلي، هغه اوږده قصه ورته کوي. وایي اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أُمِّي وَإِلَٰهَيْنِ وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. زما او زما له مور نه دوه خدایان جوړ کړي له الله نه سوا. عیسی علیه السلام ورته وایي ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یا الله دا خو ماته مناسب نه ده چې زه داسې خبرې وکړم چې هغه د ما حق نه جوړېږي. هغه خبرې چې د ما حق نه جوړېږي هغه خبرې خو زه نه کوم. دا جواب دومره عام وویل چې دا خبر خو پرېږده چې ما نه ده ورته ویلي چې له ما نه خدای جوړ کړي، له دې نه غیر نور نامناسبې خبرې ما نه دي کړي. دا خو پرېږده چې ما نور نامناسب هم نه دي کړي. په دې م اکتفا نه کوي. ورته وایي ان كنت قلته فقد علمته. ویا الله کما ویلی وای خو اول به تا ته په باندې علم وای. ته خو علم محیط لرې، عالم الغیب، تعلم ما فی نفسی، د ما په زړه کې څه دي ای الله هغه خو تا ته معلوم دي کنه.
ولا اعلم ما فی نفسک او د تا په ذات کې څه دي هغه ماته نه معلومیږي یا الله. نو په دې کې جواب دی چې تراوس یا الله دا خبر خو پرېږده چې ما نه ده کړي، په زړه کې مې هم نه ده راغلي، که مې زړه کې هم راغلي وای تا ته به معلومه وای. انک انت علام الغیوب، یقینا ته عالم دي پټو خبرو. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله، ما دې ته نه دی ویلي مګر دا مې ورته ویلي چې یو د الله عبادت کوي. د خبرې جواب یوه خبرو، د سوال جواب یوه خبرو، خو عیسی علیه السلام دومره لوی تفصیل ورته پیش کو. دا صرف د دې په خاطر چې لنډ جواب هغه ادب نه خلاف ده، هغه ادب نه ده، نو داسې تفصیلي خبره په کار ده د الله په حضور کې. نو ځکه عیسی علیه السلام دومره تفصیل بیان. په دې کې علما و یو بله وجه هم ویلې ده، ویا خو د عیسی علیه السلام ادب مقصود و چې د الله حضور کې ادب وسي، لنډه خبر ونه شي، لنډ جواب ونه شي، تفصیلی پیش کو. او یا وای د عیسی علیه السلام مقصد مطلب دا و چې الله ته خو معلوم دي چې ما څه ویلي دي، اخو الله ته معلوم دي، نو الله سلمانه تپوس کوي، معلومه ده الله د ما خبرې غواړي. دا محبوب او حبیب دوست سره دوست سره یو ځای سي، بیا خو خبر نه یم خبرې را پیدا کوي. اوس د تا یو لرې یار دوست ملګری راسي، ښې خبرې سي وکړې ټولې خبرې ختمې سي، داسې چوپ کېنستل خوند نه کوي. بیا ورته وایي ښه نور څه حالات دي ته قصې کوه کنه. نو عیسی علیه السلام دلته پوه شو چې الله خو عالم الغیب د هغه ته خو هر څه معلوم دي، نو هغه له ما نه ولې تپوس کوي چې تا داسې ویلي دي عیسایانو ته، خلکو ته، سلما او د ما له مور نه دوه خدایان جوړ کړي. الله ته خو دا معلومه ده، نو لما تپوس ولې کوي؟ معلومه ده د ما خبرې غواړي، الله تعالی د ما غږېدل غواړي. است عیسی علیه السلام تفصیلي بیان ورته وکړو، ځکه انبیا خو د الله تعالی دوستان وي، محبین وي، محبوبین وي. محبوب او حبیب منځ کې تفصیلي خبرې پکار وي، هغه خبرې چې معلومې هغه هم بیا کوي. وای عیسی علیه السلام اوږده قصه ورته وکړه. نو عزتمندو الله تعالی په حضور کې باید سړی ادب وکړي، خپل سوال سره الله تعالی نه کوي، څه چې غواړي له الله تعالی نه دا باید سړی ډېر په ادب سره وغواړي او ښه په تفصیل سره یې وغواړي. الله تعالی سره به سړی لنډې لنډې خبرې نه کوي، الله تعالی نه څه سوالونه کوي، ښه په تفصیل سره یې غواړه، ښه د خپل حال تفصیل ورته بیانوه. سره له دې چې الله تعالی په هر څه خبر ده، عالم الغیب دی، تا ټول حالات ورته معلوم دي، خو ته ښه تفصیل ورکوه. په دې باندې الله تعالی خوشحاله کېږي، دا د محبت نښه ده، دا الله تعالی سره ادب ده. عزتمندو د نبی صلی الله علیه وسلم یو واقعه ذکر کوي. نبی علیه الصلاة والسلام چې وایي کله آسمانونو ته وختل په لیلة المعراج کې، نو هلته بیا سدرة المنتهى ته چې ورسېدل، نو هلته یا الله تعالی سره ملاقات وسو یا جبریل علیه السلام په خپل اصلي صورت ولیدل. د علماو پکې اختلاف ده، څوک وایي الله یې ولیدل، څوک وایي جبریل علیه السلام یې ولیدل. الله تعالی فرمایي ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر کږې نشوې د نبی علیه الصلاة والسلام نظر یو خوا بل خوا، وما طغى او د ده نظر لخپل مرئی نه چې د کوم ذات ته کتل، ما طغى له هغې نه د ده نظر تجاوز ونه کړو. په دې کې وایي د نبی علیه الصلاة والسلام ادب بیانېږي. ادب دا ده چې ته له چا سره خبرې کوې، غږېږې، هغو ته به ته متوجه وې، یو خوا بل خوا به نه ګورې، ښي طرف چپ طرف ته، وړاندې به هم نه ګورې چې خبرې له ده سره کوې او له ده نه د 30 میټره وړاندې یو بل سړی په نظر کې نیولی. دا ښي پلو چپ پلو ته چې ګورې التفات کوي، دې ته التفات وایي. دلته تعبیر ځینې کړی زاغ البصرو، سترګې کږې نشوې، ما زاغ البصرو سترګې کږې نشوې، وما طغى او نظر تجاوز ونه کړو له هغه خپل مرئی نه، له خپل منظور نه، اچا ته چې ده کتل له هغې نه نظر تجاوز ونه کړو، همغه ته متوجه و، له هغې نه شاته وړاندې وروسته کته پورته بل چا ته نظر نه کول.
عزتمندو وای په لمانځه کې باید د بنده همدغه شان وي. لمونځم الله تعالی سره خبرې وي، لمونځم الله تعالی سره مناجات وي. لکه موږ تاسې ویلي وو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای احسان دې ته وایي ان تعبد الله کأنک تراه، چې ته د الله داسې عبادت وکړې لکه ته چې الله وینې. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، که دومره نسې کولی دومره عبادت خو وکړه چې الله خو ما ویني که زه الله نه وینم. وای نو په لمانځه کې باید سړی نظر یو خوا بل خوا ته میلان ونه کړي. په لمانځه چې ولاړ یې ښي طرف چپ طرف ته به مخ نه اړوې، بلکې نظر د سترګو په کنجونو به هم نه ګورې. نبی علیه الصلاة والسلام د الله په حضور کې وایي همداسې و. وما طغى، او د ده نظر تجاوز هم ونه کړو. په لمانځه کې باید سړی د سجدې ځای ته وګوري، هغه آخري صف ته باید ونه ګوري. دا ویله الله تعالی سره ادب د په لمانځه کې چې یو خوا بل خوا به التفات نه کوې، او کوم جته چې ته په سجده کې ګورې له هغې نه به نظر بلې خوا ته تجاوز نه ورکوې. عزتمندو د ابراهیم علیه السلام په خبره کې د ابراهیم علیه السلام ادب له الله تعالی سره بیانوي. هغه وایي واذا مرضت فهو یشفین، وایي کله چې زه ناروغ سم فهو یشفین، الله تعالی ما ته صحت را کوي، الله ما ته شفا را کوي. وایي تاسې دې خبرې کې د ابراهیم علیه السلام ادب ته وګورئ. دا مرض هم د الله له طرف نه وي، بیماري ناروغي هم د الله له طرف نه وي، شفا هم د الله له طرف نه وي. خو دا شفا ښه خبر ده، نعمت ده، رحمت ده، او دا مرض دا مصیبت ده. ابراهیم علیه السلام د ناروغي نسبت الله ته نه کوي. داسې نه وایي اذا امرضني فهو یشفین، کله چې ما ناروغ کی بیا ما ته شفا را کوي. د ناروغي نسبت الله ته نه کوي، د دې الله له طرف نه، خو الله ته نسبت نه کوي. دا ادب نه ده. اذا مرضتو، کله چې زه بیمار شم، کله چې زه ناروغ شم، فهو، نو دا الله تعالی چې د یشفین دا ما ته صحت عافیت را کوي. دا عزتمندو د ابراهیم علیه السلام ادب داسې له خپل رب سره یې کړی ده. د مصیبت د تکلیف دغو نسبت الله ته نه کوي، دغو یې ځان ته نسبت کړی چې کله زه ناروغ شم، وخت کې ما بیمار شوم، بیا الله ما ته شفا را کوي. نعمت نسبت الله ته وکړو. دغه رنګه یو بندم باید په خپلو سوالونو کې الله تعالی سره همداسې خبرې وکړي. الله ته به داسې نه وایې چې یا الله داسې د خوار غریب پیدا کړی یم، د دې نسبت به الله ته نه کوي. یا الله داسې د مریض کړی یم، داسې مصیبتونه دې پې راوستلي دي، داسې دې را سره کړي، داسې دا به نه وایې، دا په شکایت کې راځي. دا الله تعالی په حضور کې بې ادبي کې راځي. په دې کې به وایي یا الله داسې خوار غریب مسکین یم، الله ته به نه وایي چې تا مسکین کړی یم. یا الله داسې مریض یم، ناروغ یم، بیمار یم، ته ما ته صحت عافیت را نصیب کې. له خپلو خزانو چې مې یا الله مال دولت نصیب کې. داسې به نه وایي چې یا الله کاروبار دې داسې را خراب کړی ده، داسې به نه وایي. یا الله داسې مې دنیایي کاروبار خراب ده، یا الله ته پکې خیر و برکت واچوې. د خیر نسبت به الله ته کوي، نعمتونو نسبت به الله ته کوي، د مصیبتونو نسبت به الله ته نه کوي. دا د انبیاءو طریقه نه ده، دا د ادب طریقه نه ده. عزتمندو هذا القیاس لنور خپل کور کې په کلي کې په دې کې باید سړی له مشرانو، کشرانو، له ورونو، له ترونو له دې سره ادب وکړي. په دې کې د یوسف علیه السلام واقعه ذکر کوي. یوسف علیه السلام هغه ورونو ونیو، کوی ته خطا کو، څاه ته خطا کو، الله تعالی ورته نجات ورکو. قافله راغله، دی له کوی نه راویستل، په مصر کې هلته په پاچا باندې خرڅ کو. هلته بیا تهمت پې باندې وویل شو، د زنا او د دې د دروغو تهمت. په هغې کې جیل ته لاړ، ډېر وخت په جیل کې ولو، بندیخانه کې و. له هغې نه الله تعالی را خلاص کو، صفایي یې وشوله، تهمت هر څه ختم شو. اچا سے غلط نسبت ورته کړی و، هغه خپل وویل چې دا د موږ چلو فریب ولو،
په یوسف کې هېڅ هم نه ول، هغه صفا بنده و. دی وزیر خزانه سو، الله لوی شان شوکت عزت ورکو. هغه پاته رونه پلار مور په شام کې پاته ول، هغه هم ټول راغلل مصر ته راغلل. مصر ته چې کله ورغلل د ده دفتر ته وزارت ته دی په تخت ناست و، مور و پلار هم په تخت راغلل ورسره کېنول. دا مور و پلارو د ورونو ټولو ده ته د تعظیم سجده وکړه، یا یې سجده وکړه یا یې معمولي سر ورته کوږ کړو. هغه خپل تفصیل د خپل ځای کې بیا وایو. دغه قصه الله تعالی بیانوي. ورفع ابویه علی العرش، او دا مور و پلار یې خپل ځان سره په عرش باندې کېنول، په تخت باندې کېنول. وخروا له سجدا، هغه راولوېدل دوی ته په سجده باندې. وقال، یوسف علیه السلام ورته ویل هذا تأویل رؤیایا قد جعلها ربی حقا، وایي دا د ما د خوب تعبیر ده چې ما 11 ستوري لیدلي ول او لمر سپوږمۍ مې لیدلي ول چې ما ته په سجده لویږي. د هغه خوب تعبیر دا د رښتیا سو. 11 سرونه او مور و پلار لمر سپوږمۍ هغه د ما ته په سجده باندې پرېوتل، د ما تعظیم یې وکړو. بیا وایي وقد احسن بي، یقینا ما سره الله تعالی نیکی کړې ده. اذ اخرجني من السجن، کله چې زه له جیلخانې له بندیخانې نه راویستم. وجاء بكم من البدو، تاسې له دشت و بیابان نه راوستی مصر ته، ښاریې ته، آبادي ته. من بعد ان نزغ الشیطان بیني وبین اخوتي، پس له دې نه چې شیطان د ما او د ورونو منځ کې وسوسې اچولې وې. تاسې د یوسف علیه السلام د ادب ته وګورئ. وایي وقد احسن بي ربي، وایي ما سره ما پروردګار نیکي وکړه. اذ اخرجني من السجن، کله چې زه له قید خانې راویستم، له بندي خانې نه راویستم. اکویی نه ذکر کوي، هغه څه نه ذکر کوي. اذ اخرجني من الجب، چې زه کله له کوی راویستم. کویی ځکه نه ذکر کوي، خو ورونه دلته ناست ول کانو، کوی ته خو ورونو غورځولی و، هغه ورونه خو بیا زیریږي کانو، زړه یې خفه کېږي چې وګوره د ورور خو لا خبرې نه دي یېري، ټوله کیسه یې په زړه کې ده. وایه کویی نه کو ذکر. قیدخانه و جیلخانه یې ذکر کړه، هغه د پاچا کار و، د بل چا کار و، نو هغه دلته حضور نه درلود، هغه نعمت یې ذکر کړو، دا بل یې پرېښودل سرونه خفه نه شي. او بیا هغه ورونه له ده سره مخالفت کړی، د ورونو مخالفت شیطان ته منسوب کو، دی څونه ادب کړی. وجاء بكم من البدو، تاسې بیرته له دشت و بیابان نه راوستی. من بعد ان نزغ الشیطان بیني وبین اخوتي، پس له دې چې شیطان د ما او د ما د ورونو منځ کې وسوسې اچولې وې، مکرونه یې کړي ول، چالونه یې کړي ول، یعنې د ورونو ګناه نه وه دا، خو دا شیطان منځ کې مداخله کړې وه. شیطان د بیاړه غر کسي کار هغه خراب کړی و. دلته ورونه حاضر ول، ناست دي، د اکرام یې کړی، د ده تعظیم یې وکړو. دی اوس داسې نه وایي چې زه بېرته الله له دې ورونو سره جوړ کړم، کوم چې کوهي ته غورځولی وم، داسې نه وایي. کوهی خو بیخي ذکر نه کړو، دا نور لانجه یې په شیطان ور واړوله. وایي دا د یوسف علیه السلام ادب وله خپل ورونو سره. پس له دې چې هغه راغلل، خپله خطایي تسلیم کړه، په هر څه اقرار وکړو چې موږ ملامت وو، نور ذاتې هغه خبرې ورته نه یادوي، هغه پاته شول. دارنګه عزتمندو په کور کلي کې، په محله کې، په معاشره کې که څوک آسوده ژوند غواړي، بس ادب نه کار اخلي. دې به انشاءالله مزید تفصیل بیا هم کوو. که غواړې چې له چا سره مې دشمني نه وي، لانجې نه وي، قصې نه وي، بس خبره خلکو ته ډېر په ادب او په طرز باندې کوئ، په طریقه باندې کوئ. داسې خبره چې ته په مجلس کې پوهېږي چې یاره په دې خبره باندې فلان ځورېږي، داسې خبر چې ته پوهېږي چې په دې باندې فلاني سړي ته تکلیف رسېږي، فایده هېڅ نه لري. دا بعضې خلک نه یادي، موږ تاسې خلک خارداره خبرې کوي، اغزنې خبرې کوي. داسې خبره وکړي چې هغه په مجلس کې چاته یو ټک ورکوي، وایي ټک خو مې ورکړو. له دغو خبرو نه ځان ساتئ عزتمندو، له دې چې اصل لانجې پیدا کېږي، مخالفت پیدا کېږي، بدبیني پیدا کېږي. دا د انبیاو، د نیکانو، د صالحانو طریقه نه وي، دا د خبرو د مجلس ادب نه وي. بلکې که یو خبره تا ته رامغله په زړه کې، خو په دې پوهېدې چې یاره په دې باندې فلان کس خفه کېږي، دلته ناست ده،
بس هغه کیسه هغه خبره هغه لري کله مې کوه حذف یې که په اصطلاح کتار نه وباسه هغه خبره مه کوه انشاءالله د دې به مزید تفصیل په راتلونکي کې کوو الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت یا الله دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړي په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي د مجاهدینو د اسلام حافظ و ناصر مددگار شي یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي د دین په هره شعبه کې وي تی په مال په اولاد په عمر کې خیر و برکت واچوي د موږ مشرانو د دعاګانو مطالبه کړې ده چې دعا وکړي الله تعالی د مجاهدین د اسلام په سنګرونو کې دارنګه د بحث و مباحثې د خبرو په میدان کې کامیاب ولري الله تعالی د خصوصي الهامات ورته وکړي الله تعالی د کافرانو د ظالمانو غلط پروګرامونه په خپل حکمت سره شند کړي الله تعالی د تدبیرونه په خپل حکمت سره تباہ برباد کړي الله تعالی د موږ عام ولسته کلر دی کبر دی کوم سره اسلام سره له اهل اسلام سره مینه محبت اخلاص لري الله دې په مال په اولاد په عمر کې خیر برکت واچوي یو بیمار د ناروغ د څو ځلې د زړه اپریشن وکړو دعا ورته وکړئ چې الله تعالی صحت عافیت نصیب کړي یا الله تا بندگان یو د خپل اطاعت عبادت لپاره روغ جوړ صحت را نصیب کړه په مال او په اولاد او په عمر کې خیر او برکت واچوي وصلی الله تعالی علی خیر